یو سره په تور مثال ایونی کی وکړه دې په نتیجه کې ورته رب العالمین لسوي لیکي او کله ورته رب العالمین وسو لیکي او کله څنګه الله د دې موټه اضافه ورکي واسع ده. سورہ بقره کې رب العالمین فرمایي چې پراخه فضل ولای اجي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو معمولو د نیکی رب العالمین لویوي لکه تاسو څنګه چې دیو حیوان بچره لوی وي حتی تر دې پورې چې د غرب په اندازه باندې هغه موږ له جوړ کی الحمدلله. لیکن د روشي مبارک به دا خبره کوي چې انا اجزي به زه په خپل بدل ورکو. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله دې ټکړي دوه مقصد ذکر کړی دي. یو مقصد دا معنی چې دا نور اعمال دي انسان کړی دي زه ورته بدلر ملائکه په ذریعہ باندې ورکوم د جمعات ترالو حج لاړو دعوت لاړو جهاد لاړو هر چې روزه په دې ناس انسانانو کې یو قبول باندې پیګو چې چانه ولې دا چانه نه ولې په ټول ظاهر دي چې معلومیږي چې موږ نه ولې دا په دې باندې چې کویږي واسه رب العالمین کویږي نو اجزي به الله عز وجل تعالی په خپل بدل درکړي. او دویمه توجیه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله کړی دی چې دا مقصد دی دې سړي د دې روزي مبارکي زپ بدله کې وګټل. معنا دا یو سړي روزه ونیولا زموږ استاد په دې جامعه کې نارینه ده که زنانه او د دې بدله په ورځ قیامت رب العالمین ورکړي بدله به دې روزي دی چې دې انسان الله عز وجل وګټلو چې رب العالمین کله زمونږ شو رب العالمین چې کله موږ داغه شو نو به څه مشکل نه بدایي یو خدای کمال والا شو بادشاہ د بادشاہانو هغه موږ خپل کې نو دلیل شو په دې باندې چې د روزي امتیاز په نسبت سره د نور عبادت الله په دې کیفیت راغی د نور بدله الله عز وجل تعالی درکې دې ملائکه په ذریعہ باندې او د نور شنو په وجه باندې لیکن رب العالمین د روزي مبارک تاسو سره برابر په خپل خبره کوي په خپل بدله درکې الحمدلله بالمکار او نور په حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا اغدو خوشالینی یو په وخت د روزمات کې او بل چې کله انسان